د ټولګټو وزارت له لوري په اساسي او معیاري بڼه په میدان وردګو ولایت کې د کابل بامیان لوی لارې د 25 کیلومتره سړک د جوړولو چارې پیل شوې. د میدان وردګو ولایت مقام د رسنیو دفتر وایي چې دغه سړک د شاوخوا 1570 میلیونه افغانیو په ارزښت جوړیږي چې چارې به د 15 میاشتو په موده کې بشپړې شي. د یاد سړک د جوړونې د پیل پر مهال د ټولګټو وزارت تخنیکی مرستیال مولوي عبدالکریم فاتح ویلي چې یاد سړک د مرکز کابل او هرات ترمنځ یو سوداګریز دهلیز دی چې د اسلامي امارت د مشرتابه په لارښوونه په اساسي او معیاري ډول جوړیږي. نوموړي زیاته کړه چې د اسلامي امارت مسؤلین د هیواد آبادۍ ته ژمن دي او په بیلابیلو برخو کې پراختیایي پروژې او د آبادۍ کارونه روان دي. همدارنګه د میدان وردګو ولایت والي خیر الله خیرخوا ویلي د خوښۍ ځای دی چې نن بیا د رغونې پروژې پیل کیږي او د اړوند شرکت پر مسؤلینو ټینګار کړی چې د قرارداد مطابق په لوړ کیفیت او معیاري ډول دا پروژه پلي کړي او د هیواد په آبادۍ کې په اخلاص کار وکړي.